سلامونه ملګرو، هیله ده چې جوړ او روغ به یاست. څنګه کولی شو چې په یوه موبایل کې 15 واتساپونه وکاروو، هغه هم رسمي واتساپونه، یعنی هغه غیر رسمي او هغه واتساپونه نه. رسما د واتساپ کمپنۍ خپل رسمي واتساپونه څنګه کولی شو 15 دانې واتساپ خپل په یو موبایل کې وکاروو. نو راځو په ویډیو پیل کوو. د هر څه نه مخکې ملګرو، زه یم ستاسې ورور احمد الله همت د همت پښتو ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه. اول وی راځو پر پلی سټور یا هم پروشکا ته دا راخلاصوو. په سرچ کې ورته لیکو واتساپ، که هغه په پښتو یعنی په فارسي وي که په هر ډول وي، خو تاسې فقط واتساپ ورته ولیکئ. زه راځم په انګلیش ورته لیکم. ګورې ملګرو، دلته موږ تاسې ته خو دوه واتساپونه راپورته کړي. یو دغه پیام رساني یا هم میسنجر واتساپ دی، دغه یو دانه دلته واتساپ تجاري په نامه دی، یعنی واتساپ بزنس، هماغه واتساپونه راته پورته کوي. دا ملګرو دغه دوه واتساپونه دي، رسما د واتساپ کمپنۍ خپل رسمي، یو دغه واتساپ یو دغه واتساپ. اوس څنګه کولی شو دغه واتساپونه یعنی 15 دانې کړو خپل په موبایل کې؟ دا به ډېره جالبه طریقه وي. راځو اول وایي میسنجر واتساپ. په دې کې خو دوه اکاونټونه ډېر ملګرو ته پته ده چې څنګه یې فالو کولی شو. دلته راځو پر تریډرز ورته کلیک کوو، راځو سیټینګ ته، سیټینګ باندې د کلیک کولو نه وروسته راځو دغه جمع نښان راپورته کوي، پر دغه ورته کلیک کوو. بیا راځو اکاونټ اکټیو باندې ورته کلیک کوو. دلته ملګرو ګورئ په دغه واتساپ کې دوه واتساپ پاره کېږي. ګورئ دلته بل واتساپ پاره کېږي، په یو واتساپ کې دوه واتساپ پاره کېږي. دا خو سوله مثلا یو میسنجر واتساپ شو، یو بزنس واتساپ شو، دا خو دوه رسمي واتساپونه. په دغه کې بیا دوه واتساپ پاله کېږي، مثلا په دغه کې دلته دوه واتساپ پاله کېږي، دا یې 3 واتساپونه. اوس هغه دوه نور څنګه واتساپونه چې وکاروو، هغه هم طریقه درښیم. هغه واتساپ کاپي ځینې باسو. کاپي خو ځینې ملګري دي په ډېر اپلیکیشنونو ځینې باسي، په ډېرو طریقو ځینې باسي، خو هغه کله چې دوی دغه کاپي نه کار اخلي، هغه کله ایډز ورته راځي، یعنې اعلانات ورته راځي، کله ژر نه خلاصېږي. خو مثلا زه چې نن تاسې ته کوم اپلیکیشن درښیم چې په دغه تاسې کاپي وباسئ، دغه د کاپي دپاره ډېر زبردست اپلیکیشن دی. تاسې کولی شئ چې یو تلګرامونه هم 2 تلګرامه دي مثلا پروشکا کې، هغه پروشکا سره ډاونلوډ کړئ، د هر تلګرام نه یوه کاپي وباسئ، بیا په هغو کې 2 اکاونټه فعاله کړئ، 15 تلګرام هم کارولی شئ. د هغو نه کاپي ایستل. خو د کاپي ایستلو دپاره ځینې اپلیکیشنونه دي چې ډېر څوک یې په پیسو باسي، څوک باندې ایډز راځي. خو زه تاسې ته چې نن کوم اپلیکیشن درښیم، هغه همدغه اپلیکیشن دی. دغه اپلیکیشن، د دې اپلیکیشن باندې لینک به ما تاسې ته د دغه ویډیو په ډسکریپشن کې اچولی. دغه اپلیکیشن تاسې د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ او تاسې کولی شئ په دغه نوم هم ځان سره یاداشت کړئ او په پلی سټور کې سرچ کړئ. دغه میټفل اکاونټس په نامه اپلیکیشن دی، دا پلی سټور نه ځان ته راواخلئ. دا اپلیکیشن راخلاصوو. په دې اپلیکیشن کې څنګه کولی شو مثلا ځان ته د واتساپونه کاپي وباسو. مثلا ما دلته ځینې کاپي ایستلي دي، هغه کاپي ما ډیلیټ کړلې. راځو پر دغه جمع نښان ورته کلیک کوو. دلته ملګرو تاسې کولی شئ چې کوم اپلیکیشن نه تاسې کاپي باسئ، هر اپلیکیشن ځان سره په موبایل کې 2 واره کولی شئ، تر 2 واره هم زیات کولی شئ. خو زه دغه رسمي طریقه درښیم. دغه جمع نښان باندې ورته کلیک کوو، دغه اپلیکیشن به زموږ سره کاپي ووځي. 3 واتساپ خو مې درته وښول چې څنګه رسمي واتساپ کولی شو. د 4م واتساپ دی، 4م واتساپ دلته کاپي ووتل. دا دی، پر دغه واتساپ باندې ګوته کلیک کوو او دغه هوم سکرین باندې، یعنی هوم سکرین، یعنی دا زه غواړم دغه واتساپ سکرین ته واړوم. دلته تاسې کولی شئ نوم هم ورکړئ، مثال دغه واتساپ چې تاسې هر نوم خوښ وي هغه نوم هم ورته ولیکئ چې نور واتساپونه جلا وي. سیو باندې کلیک کوو، داسې دا واتساپ لاړی. بیا راځو پر دغه جمع نښان باندې ورته کلیک کوو، بیا واتساپ بزنس، د دې نه هم غواړو چې کاپي وباسو. بیا پر ده هم داسې ګوته کلیک کوو، هوم سکرین، او دلته دې ته هم یو نوم چې تاسې خوښ وي هغه نوم ورته ورکوو. دا هم لاړی، دلته هم سپید مثال دغه دې اوس ګورئ موږ تاسې سره کاپي ووتلې. ملګرو ګورئ دغه یو واتساپ شو، دا بل شو، دا بل شو، دا بل شو. په دغه کې 2 واتساپ پاره کېږي. اوس دا یو او دا هم دوم شو،
په دې کې بل هم پاله کېږي، مثلا چې ما تاسو ته طریقه وشي دا 3 او دا یې هم 4 او دا یې هم 15 واتساپ مې درته پوره کړه. اوس دا واتساپ یې راخلاصوئ، ډېر اسانه، نه ایډز پرې راځي، نه هېڅ تر نورو واتساپونو چې پر هغو باندې ایډز راځي، دغه اول چې پلې کوي یو څه کار غواړي، نور هېڅ نه، ډېر اسانه دي. اوس واتساپ تجاري هم دغه ډول دی، د دې زبان ورته انتخابوو، موږ تاسې کولی شو په دې کې موږ خپل اکاونټونه جوړ کړو، د دې واتساپ نه هم کار واخلو ځان ته ډېر وسه. او دا یې 15 واتساپ، تاسې کولی شئ په دغه طریقه 15 واتساپ د ځان سره وکاروئ، رسمي واتساپونه. په دې کې مو نه شمېره بلاکېږي، نه د شمېرې بلاکېدلو خطر شته. دا د واتساپ کمپنۍ خپل رسمي واتساپونه شموله. 4 واتساپ مې درته رسمي وشو، 15 واتساپ مې درته رسمي وشو. او دغه کوم اپلیکیشن چې و د دې اوس ګورئ دا خو 15 واتساپ مې درته وشول، د دې ستاسو نورې کاپۍ هم ستاسې حتی کولی شئ په یو موبایل کې 20 واتساپ هم فعاله کړئ، نورې کاپۍ ځینې وباسئ، نورې کاپۍ ځینې وباسئ. دغه اپلیکیشن چې دی تاسو ته په هر حالت کې کار کوي. مثال پر دغه جمع شا کلیک، تاسو غواړئ د هر اپلیکیشن نه کاپۍ وباسئ، تاسې ایستلی شئ، حتی د بینانس نه لا کاپۍ درته باسي، د هر اپلیکیشن نه کاپۍ درته باسي، هغه درته 2 واره کوي. یو اپلیکیشن د ځان سره 2 واره کولی شي، 3 واره کولی شي، 4 واره، هر څومره کاپۍ ایستلی شي، خو یوه کاپۍ درته مفته باسي. نو دا و طریقه، کوم چېرې طریقه خوښ شوي ویډیو لایک کړئ، او که تاسې کومه بله غوښتنه لرئ، کومه بله پوښتنه لرئ، زه ستاسې ورور احمد الله همت ستاسې په خدمت کې یم. ما ته د همدغه ویډیو په کومنټس کې کومنټ وکړئ، په هره برخه کې غواړئ تاسې ته زه ویډیو جوړه کړم، ما ته ووایاست، زه ستاسې په خدمت کې یم، زه به تاسې ته په هغه حالت کې هڅه کوم. دا ویډیو مې په دې خاطر جوړه کړه، ځینې وروڼه، ځینې افغانان، ځینې پښتانه وروڼه داسې وو چې دوی به غیر رسمي واتساپونه کارول، شمېره مو وربلاکوله او داسې نور مشکلات یې هم ورته راوړل. انشاءالله زما راتلونکي ویډیو به هم داسې وي چې د واتساپ کمپنۍ سره به زه ایمیلونه کوم او هغه به ما ته وایي خپل قوانین به راته ښیي، زه به تاسې ته ټوله په ویډیو کې ښیم چې واتساپ کوم قوانین دي، باید دا قوانین مراعات کړو چې زموږ تاسو شمېره بلاک نه شي. نو موږ واتساپ چې راخیستی دی، همدغه موږ دوم ویډیو، اول ویډیو په دې باره کې و چې څنګه خپل بلاک شمېرې خلاصې کړو، دوم ویډیو په دې باره کې و چې څنګه ځان سره 15 رسمي واتساپونه وکاروو. انشاءالله راتلونکي ویډیو به په دې باره کې وي چې څنګه کولی شو د واتساپ قوانین کوم دي چې موږ قوانین مراعات کړو او زموږ شمېره بلاک نه شي. کوم ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک، چینل سبسکرایب کړئ. مننه.